بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم قدرمنو دوستانو د مایکروسافت اکسل پروګرام پښتو زده کړې ته ښه راغلاست. لومړی راځو اکسل پروګرام به راخلاص کو. تېره ورځ موږ تاسې په هوم مینو باندې کار کړی و. په هوم مینو کې کټ، کاپي، پیسټ او پیسټ سپیشل باندې مو کار کړی و او نن ورځ راځو په هوم مینو کې پر فونټ پارت الاینمنټ باندې کار وکړو. نو د دې لپاره چې دا کمانډونه اپلای کو او عملي کار ور باندې وکړو، یو ساده ټیبل به جوړ کو. آی ډي 1 2 دا به ټول داسې انتخاب کو او تر لسمې را پورې وي، تر لسمې خانې پورې دې ورسول. لس نومونه ډېر دي، خیر 15 نومونه صفا کړو. ښه، بل به ولیکو نیم ولی خان KHN، احمد، نسیم، کریم، جمال، دغونه انشاءالله کفایت کوي. بل به راسو دلته به ولیکو ورډ، اکسل او ټوټل. مثال د زده کوونکو یو ټیبل ده، امتحان یې ورکړی دی د ورډ او اکسل پروګرام، د هغو نمرو بیدلې ورته ورسوو. 45 15 اتیا په همدې شکل باندې له هغه نه وروسته په اکسل پروګرام کې بیا هم ورسوو او بیا ټوټل پسې وباسو. ټوټل د ایستلو لپاره به ولیکو مساوي سم قوس شروع او دا دواړه دا به داسې انتخاب کړو. د هغه نه وروسته قوس باندې انټر، داسې مې انټر کړئ. که غواړئ پر ټولو باندې اپلای کړئ کنټرول ډي به ورته پریس کړو، بیا پر ټولو اپلای کېږي. اوس راځو که چیرې غواړئ چې دا د فونټ پارت کوم کمانډونه دي دا ور باندې اپلای کړئ، په دې کې لومړی کمانډ د بولټ په نامه ده، یعنی دا د سر را باید لږ نو که تر دې نورو تغیر ولري، یعنی باید بولټ سي او ایټالیک سي، انډرلاین سي. له هغه نه وروسته انډرلاین کولی شي، مثال دلته ډبل انډرلاین هم ورته انتخاب کړي. که چیرې دا نه وي سنګل انډرلاین باندې کلیک کوو. او بل که چیرې غواړئ دې ټیبل لپاره دغه ورته انتخاب کړي، یو بارډر ورته ورکړي، نه بټن بارډر، د ټاپ بارډر، د لیفټ او رایټ بټن. دا کمانډونه مې انشاءالله ټول ویلي دي په ورډ پروګرام کې، مشکل بدلون نه وي. خو خیر که چیرې آل بارډر ورته انتخاب کړو، یعنی هر سیل ته یو بارډر ورکول کېږي. که چیرې دا نه وي نو بارډر باندې کلیک ورته وکړه، بیرته همغه بارډر بیرته ټول ایسته کېږي، له منځه ځي. بل کمانډ د فیل کلر په نامه ده. که چیرې دلته راسو مثال دا د سر راته رنګ ورکوو، دا راخلاصوو، په دې کې اوس مثال دا قسم یو رنګ ورته انتخابوو. او ټیکسټ کلر کې بیا کولی شئ د لیکنې لپاره رنګ ورته انتخاب کړئ، دا داسې انتخابوو او دلته دا ویکټور سره راخلاص کړو. په دې کې ګوره مختلف قسمه رنګونه شته، کوم رنګ چې دې خوښ شي هغه باندې کلیک کوو، هغه کولی شو دغه لیکنې لپاره انتخاب کړو. بل کمانډ د فونټ فامیلي په نامه ده. که چیرې دا لیست راخلاص په دې لیست کې کم فونټونه چې مې انسټال کړي، که د انګلیسي، که د پښتو وي، که د دري، که د هرې ژبې فونټونه وي، هغه ټول په دې لیست کې را سره اضافه کېږي. یعنی که چیرې غواړئ چې د دې لیکنې شکل یا د دې لیکنې ډول بدل کړي، دلته له دې فونټونو څخه استفاده کوو. دې کې بیا د انګلیس جلا ځانته فونټونه شته، په پښتو کې جلا ځانته فونټونه شته، او په انګلیسي کې ډېر زیات کارېږي. ایریل په نامه باندې دا فونټ زیات کارېږي او د ټایم نیو رومین په نامه باندې یو بل فونټ هغه هم زیات کارېږي. خو په پښتو کې چې اوس موږ تاسې ډېر زیات کاروو، هغه پښتو نازوانه فونټ زیات کارېږي او کار ځینې اخیستی شو. یعنی دا ټول مختلف قسم فونټونه شته. البته کولی شو موږ تاسې اوس هم نور ورته انسټال کړو، یو سافټویر له لارې هم انسټالیږي. دغسې جلا ځانته هر یو فونټ هم کولی شو جلا ځانته انسټال کړو. هغه بیا چې موږ تاسې په کمپیوټر کې انسټالوو، دلته چې مو فونټ پیدا کوي، په فونټ باندې کلیک کوو، هغه خلاصوو او اتومات انسټال ورته کلیک کوو، هغه خپله کمپیوټر کې انسټالیږي. داسې په کمپیوټر کې انسټال شي. په هر پروګرام کې بیا لیکنه لیکل کېږي، که ورډ پروګرام کې، اکسل پروګرام کې، پاور پوینټ پروګرام کې، دغسې فوټوشاپ پروګرام کې، کورل ډرا پروګرام کې. مقصد دلته چې په کمپیوټر کې مې یو فونټ انسټال کړئ، هغه فونټ اتومات په همغه پروګرام کې دا فونټ فامیلي ته اضافه کېږي. په دې فونټ فامیلي کې بیا کولی شئ دغه فونټ ولټئ یا پیدا کړئ او کار ځینې واخلئ. اوس که چیرې دا ټول داسې انتخاب کړو، دا مو انتخاب کړئ. د دې لپاره که چیرې غواړئ چې فونټ یې تغیر کړئ، اوس ګوره مختلف قسمه فونټونه شته، ټول کولی شو ورباندې اپلای کړو. یوازې د انګلیسي فونټونه نه، په همدې شکل باندې دا فونټ صحیح ده، په دا رقم باندې دا فونټ ورته انتخاب کړو.
بل کمانډ د کچېرې غواړي سایز ورته انتخاب کې سایز ورته ورکړي د لیکنې لپاره سایز غټول یا کمول. اوس ګوره دا د سر را لپاره غواړي سایز ورته اضافه کړي، کولی شي له دې لارې سایز ورته اضافه کړي یا کم کړي. دا فونټ پې تغیر کو، دا فونټ خوند نه کوي، دا فونټ پې ورته انتخاب کو. بل د دې غټې له لارې هم کولی سایز ورته اضافه کړي. انکریز فونټ په نامه ده او د ډیکریز فونټ په نامه باندې هم کولی شي دا دغه کوچنۍ ای په واسطه باندې کولی شي دا سایز ورته کوچنی کړي یا غټ کړي. او بل که چیرې دا داسې انتخاب کو، دا فونټ هم باید تغیر په همدې شکل باندې. اوس به انشاءالله معلومیږي. بل الاینمنٹ پارت ته راځو. په الاینمنٹ پارت کې اول کمانډ د لیفت ټو سنټر او رایټ. دا د چیش لپاره کاریږي؟ دا که چیرې مثال موږ تاسې دلته دا لیکنه لیکلې ده په دې سیل کې، دا لیکنه اوس ګوره په لیفت طرف کې او په لیفت بټن کې لیکل شوې ده. دا که غواړئ چې مثال سنټر ته دسي سنټر ورته کلیک کوو، که غواړئ چې رایټ طرف ته دسي رایټ ورته کلیک کوو، که غواړئ چې بیرته مثال خپل پوزیشن ته ولاړه سي چپ طرف ته هم کولی شي دا ورته انتخاب کړي. دا ګوره په ورډ پروګرام کې په ټوله صفحه کې باندې لیکنه یو بل طرف ته اړوله، او دلته په ایکسل پروګرام کې په یو سیل کې سم لیکنه لیکلې، هغه که هر طرف ته انتقالوي هغه دغه ورته پوزیشن دلې ورته انتخابولی شي. بل که چیرې غواړئ چې په هوریزنټل او ویرټیکل شکل دواړو طرفو څخه دا لیکنه د دې سیل سنټر ته کې دلته بم سنټر ورته انتخاب کو، او دلته هم ګوره دا کمانډونه شته میډل په نامه ده او د ټاپ او بټم په نامه ده. که چیرې میډل ورته انتخاب کړي دا منځ ته راته راولي، او که ټاپ ورته انتخاب کړي سر طرف ته بیا، او که بټم ورته انتخاب کړي بیا کښته کوي یا کښته طرف ته بیایي. نو که غواړئ چې دا ټوله لیکنه د سنټر ته سي، دا ټول را داسې انتخابو. له هغه نه وروسته دا دلته هم سنټر ورته انتخابو او دلته هم سنټر ورته انتخابو، تر څو پورې لیکنه منظمه راسي او ټول سنټر ته سي. نو د دې لپاره دا رنګ به یې څه ورته چینج کو چې معلومه سي. بل کمانډ د اورینټیشن په نامه ده. که چیرې غواړئ چې دا لیکنه وچرخئ، اوس مثال په سیل کې دا لیکنه نه ځایېږي، نه دلته مې ولیکله په پښتو باندې به یې ولیکو شماره، دا مې ولیکله. که چیرې دا کالم دونه کوچنی وي نه په همدې شکل باندې دا شماره خو دلته نه ځایېږي کې. نو د دې لپاره که چیرې غواړئ چې دا شماره د دې ځای کې په دې کالم کې، اوس مثال په کالم کې نه ځایېږي، په را کې باید ځای ولیکل شي. نه را خو غټه ده مثال په دې اندازه ده، دا خو تر کالم اضافه شوه دا شماره. نو د دې لپاره بیا دا کمانډ استعمالوو. دا ګوره مختلف قسمه درجې لري، سایزونه لري، هر طرف ته چې دا اړه په همغه طرف کولی شي ولیکي، او سایز بیا ورته کم کې. اوس مثال په دې شکل باندې په بل رقم نه کې ځایېږي دا شماره، دا لغات یا دا کلمه په دې کالم کې کولی شو دا درجه ورته انتخاب کړي په دې شکل باندې ولیکو. مقصد مختلف قسمه درجې لري، هر قسم چې دا لیکنه لیکي په هغه ډول باندې لیکل کېږي. بل کمانډ د ډیکریز انډنټ او انکریز انډنټ. مثال په دې سیل کې دا لیکنه لیکلې، دا که غواړئ چې لږ نو که دې مخته شروع شي په د سیل کې، نه لیکنې لپاره کولی شي هغه کم مسافه سي د هغه ورته اضافه کړي یا کم کړي. د دې کمانډونو څخه استفاده کوو. ډیکریز انډنټ او انکریز انډنټ له لارې کولی شي هغه اندازه ورته اضافه کړي یا کمه کړي. بل که چیرې غواړئ چې مثال یو لیکنه لیکو، نه پښتو لیکنه لیکو، د پښتو لیکنې لپاره همیشه باید موږ تاسې دا کمانډ انتخاب کو، لیفت او رایټ انتخاب کو. دا که چیرې انتخاب کو پښتو لیکنه چې لیکو، داسې مثال دفعه مو انګلیسي لیکنې ته ضرورت پیدا کړي، انګلیسي لیکنې چې دا اړو دا انګلیسي لیکنه خو سرچپه راځي. نو دې لپاره باید موږ تاسې دلته چې وکاروو، دا کمانډ استعمال کانټکسټ استعمال کو. داسې مې استعمال کوي، هم پښتو لیکنه کې لیکل کېږي او هم انګلیسي لیکنه کې لیکل کېږي. او د یوازې انګلیسي لیکنې لپاره باید رایټ او لیفت دا کمانډ استعمال کو. بل کمانډ د ورپ ټکسټ په نامه ده. ورپ ټکسټ بیا د دې لپاره کاریږي که چیرې دلته مثال یو لیکنه ولیکو، لیکنه تر دې کالم اضافه سي. که غواړئ چې مثال کالم دې ورسره غټ نه سي، اوس کالم که غټ وو خو هغه په دې شکل باندې په دونه غټېږي ورسره. که غواړئ چې کالم دې غټ نه سي ورسره را باید اضافه سي، نه نو د دې لپاره بیا ورپ ټکسټ کمان باندې کلیک کوو. کومه لیکنه چې تر کالم اضافه سوې ده هغه کښته بلې لیکې ته شوه کوي، پر را ورته غټوي. او که چیرې غواړئ چې مثال را دې کوچنی سي کالم دې غټ سي، بیا دا کمانډ بیرته ورته غیر ټیک ماروو. بل میرج ان سنټر، که چیرې غواړئ څو خانې سره ګډې کې
او په هغه خانو کې یو لیکنه ولیکي. اوس مثال دا د سر څو خانې داسې سره ګډوو، دا ټولې داسې انتخاب وو. او دلته راځو ګوره میرج ان سنټر، موږ وایي دا څو خانې دې سره ګډې سي او دا لیکنه دې له سنټر څخه له منځ څخه ولیکل سي. اوس که چیرې دلته ولیکو په پښتو باندې د زده کوونکو د نمرو جدول په دې شکل باندې وګوره، دلته دا هم خانې سره ګډې کړي او هم دا لیکنه له سنټر څخه ولیکله. او که چیرې دلته راسو مثال میرج اکراس ورته انتخاب کو، دلته به راسو دا خانې به ټولې داسې انتخاب کو، میرج اکراس ورته انتخاب کړئ. دا بیا کالمونه سره ګډي راګانې بیا نه سره ګډي، میرج اکراس که چیرې ورته انتخاب کو. اوس ګوره دلته مثال موږ تاسې دا د سر دا څو کالمه دي، دا کالمه باید سره ګډ سي او راګانې دوې راګانې پکښې کې دغه باید پر خپل ځای باندې پاتې سي. نو دې لپاره بیا میرج اکراس څخه استفاده کوو، دوې راګانې سوې او کالمونه ټول بیا سره ګډ کړو. بل کمانډ د میرج سیل په نامه ده، که چیرې غواړئ چې مثال څو سیل سره ګډ کړي. اوس دا څو سیل مې داسې انتخاب کو، داسې مې انتخاب کو، میرج سیل ورته کلیک کوو، ټولې خانې په همدې شکل باندې سره ګډوي. بل ان میرج سیل، که چیرې اوس مثال موږ تاسې دا څو خانې سره ګډې کړې، دا که غواړئ بیرته په برخو تقسیم کې یا سره جدا کې یا کالمونه او راګانې جلا جلا کې سره بیا له دې کمانډ څخه استفاده کوو. ان میرج سیل باندې کلیک کوو، بیرته همغه کالمونه او راګانې ټولې سره جدا کوي. نو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس سبا بیا انشاءالله په نمبر پارټ باندې شروع.